زما په مخ د بېوسۍ اوښکې لا وچې نه دي اختر هغه چاله ورشه چې څوک غم نه لري ته په محل دننه ناستې خوشحالیانې کوې لږ د محل نه را بهر شه جړاګانې واوره چاته د بی بی فاطمې د حیا خبرې کې چاته د ختم نبوت د دفاع خبرې کې چاته د حبیب بن زید دردونه بیانې چاته د بلال حبشي د عشق او جنون انتها بیانې چاته د ابوبکر صدیق د صداقت خبرې کې چاته د عمر فاروق د عدل خبرې کې چاته د عثمان ذوالنورین د حیا او پردې خبرې کې د سخاوت خبرې کې چاته د علی شیر خدا د شجاعت خبرې کې را بیدار شئ مشران داسې دي نن د شپې راوچتېږي او جاړي معاشي بحران قرضونو کې ګیر دي که نه الله مې رسوا کوه ډېر د عزت ژوند مې تېر کړی دی الله چاته مې ملامته مه راوله ډېر د حیا ژوند مې تېر کړی بله ورځ موږ سفرګرې په یو دسترخوان باندې ناست وو ډوډۍ نه خوړله چې موږ ډوډۍ وخوړله او چې کومه ډوډۍ پاتې شوه که نه هغه ډوډۍ راتاو کړه نورو ملګرو ونه لیدو خو ما ولیدو زر یې هغه ډوډۍ د دې څادر نه لاندې کړه ما ورته وی دا څه کې سترګو کې اوښکې رالې ما ته مولانا صاحب کور کې مې لورګانې دي که نه اوړه راکره ختم شوي دي خیر الناس من ينفع الناس ته به کله اوښکې وچول زده کې ته به درکمې دا نفرتونه پالې دا هم تره دی د سره هم نه لګي دا ماما دی ډېر بې خونده دی د سره هم په ډېران جګړه ده د سره هم په پوله پټي جګړه ده بله ورځ چېرته یو سړی په لار روان و یو موټر سایکل واله له اشاره ورکړه دې غریب وی چې هسې روان یم راشه بس دې ځان سره بوځه ځان سره یې شاته کېنولی دی تاسو ته پته ده ما ته ملګرو هغه ویډیو وښوده زړه کې مې درد پیدا شو مسلمانه ته داسې وې چېرته خوشې لارې ته شوي دي که نه لاره کې ورپسې چاقو یا چاړه راایستې ده په دې غري حلال کړی دی هلته یې غورځولی دی موټر سایکل یې دې بوتلی دی چاته وی میلمه به ورکره راغې ډیوه به یې مړه کړه ښه پخپله به یې ورسره هسې لاس کته کوو میلمه به یې مړه موږ د انسانیت ښودلی دی د یو چیلي سر به په اوو کورونو به یې ګرځاو دوی به یې موږ کشته او دوی له ورکوي هغوی موږ کشته هغوی له واپس به هغې کور ته راغی څوک زکات اخیستو والا نه و نن ستا د یو جومات مخې ته څوارلس سوالګري ناست دي پیغلې چینکۍ د دې موټر وی ټول پلازو مخې ته وګوره سترګې وغړوه د پردو ګاډو شیشې وینځي لګیا دي دا ملک پاکستان ڈوبیږي روان دی ہر کور کی پریشانی دا معاشی بحران دے روزگار ٹپ ولاړ دے وسم دوبئی لو قطر لد میچ قتل لاړل 8 लाख روپے یو کس خرچ وکړه موبایل ستا په گاوند کې کونډه نشتا مدرسې نشتا پاغه کې یتیمانان طلبا نشتا زما په مخ د بېوسۍ اوښکې لا وچې نه دي اختر هغه چاله ورشه چې څوک غم نه لري ته په محل دننه ناستې خوشحالیانې کوې لږ د محل نه را بهر شه جړاګانې واوړه او بله ورځ یو ځای کې واده و ما ته ملګري ویل مولانا صاحب 8 लाख روپۍ د یوې شپې ډمانو له ورکړې لاس کی دومره د پیسو ګېډې نیولې دی مسلمان دی په بې حیایي باندې لګیا دی روپۍ شیندي که نه زه وایم الله دی یو پلارم خپل بچي ته دومره ملامته مه راولي چې دا بچی ورته وایي بابا جانه مال جامې والا مال پیزار والا مال کتاب والا مال قلم واخلا او دې جیب ته وګوري او جیب ورله اجازت نه ورکوي حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ له یو سړی راغی
یو خو پېښور سوالګری سوالونه کوي پروا یې نه یو داسې چې ضرورتمندي خو چاته لاس نشي نیولی ډېر زیات تکلیف کې او دا وینا ډېر ګران کار دی الله دې ټول مسلمانان د محتاجه ورځې نه د داسې بېوسۍ نه د داسې بېوسۍ نه په خپل حفظ و امان کې وساتي دا ډېرې سختې خبرې دي نو په کاغذ باندې ورته ولیکل چې زه ضرورتمند یم هغه کاغذ ونه کتو خو ډارې کې خپل خادم ته وویل د ضرورت پوره کا حیرانو وی تا خو کاغذ ونه کته او ودې ویل چې ورکه ورلا او ورته مسکې شو ورته وویل کنه الله دې وکړي چې دا خبره زمونږ سمجھ ته راشي وی ما کاغذ ونه کتو ما د هغه چهره وکتله یو زبان قالی زتاسته لگیا ما یو زبان حالی یو زبان حالی خواه چې د دې مسلمان ضرور په دې چهره باندې څومره خفګان پروت دی یو میاشو شو گاونډي دی هسپتال کې دی او تا ته پته نشته موږ څنګه یو بدن کې دی شو د الله نبی فرمایي المؤمنون کرجل واحد تاسو یو بدن یې کنه چې په سترګه تکلیف دی ټول بدن ناقلاره دی چې په سر درد دی ټول بدن ناقلاره دی موږ څنګه یو بدن کې دی شو نن 57 اسلامی ملکونه څومره د بېبسۍ تصویر پیش کوي تاسو ته پته ده د فلسطین ماشومان 200 ماشومان مسلمانان په بمونو کې والوتل نن هم زمونږ په ودونو کې د ګانو بجانو پروګرامونه دي موږ څنګه یو بدن کې دی شو انما المؤمنون اخوة الله وی تاسو رونه یې نفرت دومره انتها ته رسېدلی دی نن رور په رور باندې سلام اچولو ته تیار نه دی نن بغض دومره انتها ته رسېدلی دی دا مې ماما دی بېکاره دی دا مې تره دی بېکاره دی بله ورځ زما یو ځای کې بیانو ما ته یو ملګري ویل مولانا صاحب نوجوانانو کرکټ کوو په کرکټ کې وران شوي دي 3 کسان یې وویشتل لاړه مړه شو خبره ختم دا د سونو په لوټه باندې 2 کسان مړ شو کاش چې دا غیرت تا په ختم نبوت استعمال کړي وې کاش چې دا غیرت تا د دین او اسلام د دفاع لپاره استعمال کړي وې اے غافل نوجوانا سوال درته کوم ربدار شه نن د ختم نبوت دفاع ته ضرورت دی نن د اسلام دفاع ته ضرورت دی نن د ناموس صحابه دفاع ته ضرورت دی نن ضرورت دی چې علما پیدا شي نن ضرورت دی چې د شپې جړاګانو والا پیدا شي نن ضرورت دی چې دا خور او لور په سر باندې د عزت صادر واچي موږ د بیبي فاطمه د حیات تاریخ کتلی دی ورسوي هغه خور ته هغه مور ته زما د دردونو نه ډک زما د دردونو نه ډک دا بیان ورسوي ورته اے مورې اے خورې ته الله دې دپاره نه پیدا کړي چې ستا تصویر به د صابون په پیکټ باندې خرڅېږي ته دې دپاره نه چې ستا تصویر ستا حسن به په ساین بورډ باندې یو غټ تصویر لګېدلی او ته به په سټیجونو باندې ناچ ګانې کې کولاو مخ سرتور سر به په بازار کې ګرځې اے مسلمانانو ځان پوه کوي په دې خبره باندې زما د دې ځای نه ناسته خبره یاد ساتي دا د قرآن مزاج دی یا ایها النبی اے نبی قل لازواجک خپلو بیبیانو ته ووایا اے نبی و بناتک خپلو لوریانو ته ووایا اے نبی 3 نمبر کې قرآن وی ونساء المؤمنین او د امت خزو ته ووایا یدنین علیهن من جلابیبهن ووایا ورتا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويورتا ويحفظن فروجهن ويورتا ولا يبدين زينتهن ويورتا قرن في بيوتكن ويورتا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ويورتا اعلان ورتوكا ويورتا بيبي فاطمه
وفاطمة سیدة نساء اهل الجنہ د جنت د خز سردار فاطمہ د پرتوک په کپڑے دویمه کپڑا تو کړی وا چاتی تپوسو کو وی داولې وی چې زما د پرتوک په کپڑا باندې د غیر نارینه نظرونه لګي الکان را جمع دی او پختنی پیغل را جمع دی پدے موبائل کی او گیم دے دی خلکو تمنگ خپل پختو پر خید دوی زمن پختو پروموٹ کئی او دا خلق زمن د دین او اسلام ترجمانی کئی او دا خلق د بی بی فاطمه د حیا ترجمانی کئی کل راوزی او چغی وی میرا جسم میری مرضی او کلا د بی حیائی پا ذریعہ د فحاشی پا ذریعہ د بی پردگی پا ذریعہ د ٹک ٹاکو پا ذریعہ د ڈرامو فلمونو پا ذریعہ د دی سلیماگانو پا ذریعہ زمنگا نسلون برباد کرل زمنگ نسلون زمنگ دین تے نقصان رسو اسلام تے نقصان رسو اس پکلا بلا دزلد درد نے درتویما زد چا مخالفت نکوما زخو گورم دے ماحولتا زلکے میں درد پیداشی لائیو کولاو پا موبائل باندے ناس دی الکانو جنکی یو بل سرا آغد بے حیائی خبری کئی چیزی تاستا دلتا پدی سٹیج باندے نشم بیانولے مات حیا رازی منگا ویل دا ریڈو دا سی سادہ غنتی سیز دے ریڈو تصویر پاکے پا نظر نرازی زابل اور اس بلا روانم یو سڑی ریڈو لگا والے ہو ما اور دا سی غوگونی ہو پا دی ریڈیو کی ہو سڑے ناس دے او جینا کئی او خزی ورد ٹیلیفونو نا کئی او اغوی سر گپ لگئی او اغا جینا کئی ورتوئی وی دی کریم ورال مختور کو دیر علی مخسپین کو دا زمن حال لے چاہتا دا بی بی فاطمہ دا حیا خبری کے چاہتا دا ختم نبوت دا دفاع خبری کے چاہتا دا حبیب بن زید دردونا بیانے چاہتا دا بلال حبشی دا عشق و جنون انتہا بیانے چاہتا دا ابو بکر صدیق دا صداقت خبری کے چاہتا دا عمر فاروق دا عدل خبری کے چاہتا دا عثمان ذنورین دا حیا او پردی خبری کے دا سخاوت خبری کے چاہتا دا علی شیر خدا دا شجاعت خبری کے رابیدار شئی پرونا بلا ورز د یهودو نوجوانان را جمع شویو تاسو ته پته ده هغې نوجوانانو په لاس کې بینرې نیولې وې په هغه بینر باندې یو نوجوان لیکلی و زموږ نوجوان خو نه دی خبر که نه هغه په خپل بینر باندې لیکلی و د خیبر واز یور لاست چانس خیبر ستاسو اخیری چانس دی تاسو بل د علی غنت بہادر نشی پیدا کولی تاسو بل محمد بن قاسم نشی پیدا کولی تاسو بل سلطان صلاح الدین نشی پیدا کولی ما بل ورځ یو ځای کې بیانو ما چغې کړلې ما وی سلطان صلاح الدین ایوبی را ژوندی شه را پاسېده د خپل قبر نا ددی فتنو پا دور کے ددی غفلت پا دور کے ددی بے حیائی پا دور کے منگ بل سلطان صلاح الدین نشو پیدا کولے چا معشومان دی مدرسہ کے نشتا زدر تا سوال کم زاری در تکم راولی دی علماء سرکین وی نخبیو کئی باقی دا کم بچے مدرسی سر وابستہ دے او دا کم بچی پلاس کے موبائل دے و غلط سوسائٹی غلط مجلسونو کے ناس دے کنا اب برباد دے گو ریاد ساتے واخلی دا دوی دا لاسونو دا موبائلونا واخلی پا دا ڈزمکا و دے ممڑکا و بس دل غٹ موبائل واخلا بس دے با برباد شی دے با دا بد نظری پا گناہ کی اختشی دے با گیمونو کی اختشی دن با قرآن پاتی دن با دین پاتی خواہ آغا مور غریب امسار منستنو چتی وی خوب خرابی گی جماعت ویران پروت دے ما سر ٹیم ختم دے زب کم بیانو ما اے مور کاش چی تپوشی پا دے خبر باندے چی دا دے یوی سجدی قیمت سمر دے اے مور نن ضرورت دے
کنا